ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې د امبریولوژي تقریبا درهم لکچر دی یا درهم درس دی چې دا هم د تیر درس ادامه ده. تکثري سیستم یا ریپروډکټیو سیستم دی چې زموږ تاسې اول برخه چې وه هغه فیمیل و، دا د میل اړوند دی. ما تیر ورځ هم وویل چې دا دوه درسونه چې دي دا له عمومیات دي، بیا نو وروسته د خیره موږ تاسې خپل اصلي درس د خیره سره داخلیږو انشاءالله. په دې درس کې موږ تاسې نارینه تکثري سیستم سکروټوم باندې بحث کوو، ټیسټس باندې بحث کوو، اپیډایډمس یا بربخ باندې د خیره بحث کوو، وازو ډیفرنس باندې بحث کوو، د هغه رقم سیمینل ویزیکل باندې موږ تاسې بحث کوو چې دا څه شی دی، د هغه رقم پروستات باندې بحث کوو د خیره، او په پینس باندې د خیره چې کوو لږ لنډ بحث کوو. که څه هم دا اصل کې دا تکثري سیستم برخې د اناټومي پورې مربوط دي او ری باید وویل سي، خو امبریولوژي کې موږ ځکه یاداوري کوو چې تر څو موږ تاسې ته بیا وروسته چې کوم موضوعات موږ تاسې بحث پر کوو د خیره ورې بیا موږ ته یو وسایي. موږ تاسې تیر لکچر کې هم وویله چې تکثري سیستم چې دی هغه عموما دغه برخې لري، یو پرایمري پارټس دی، پرایمري برخې لري، بل سیکنډري پارټ سیکنډري برخې لري، او بل ځینې غدوات لري. نو پرایمري پارټس موږ تیر ساعت کې هم وویل هغه پارټس چې کوم هغه اساسي وظیفه سرته رسوي. مثال په نارینه‌وو کې سپرم جوړوي، مثال لکه ټیسټس، په ښځو کې مثال ته تخمه جوړوي لکه اووریز تخمدانونه. سیکنډري هغه چې دې سره کومک ورسره کوي په انتقالولو کې، مثال خبرې پس تر ځای پورې رسولو کې، مثال برابرولو کې کومک ورسره کوي. او ګلینډز غدوات به هغه دي مثال خبرې چې د لپاره ځینې مواد افرازي هورمونونه ورسره افرازي چې د خیر مخکې درسو کې بیا راځي وروسته وایو ان د نارینه په جنس تکثري سیستم کې یوازې سپرم نه دي، د سپرم سره ځینې مایعات هم سره شته، ځینې الکلي مواد سره شته چې هغه به د غدوات پورې مربوط دي، هغه به د افرازي. او بل موږ تاسو تیر سات کې هم ویله پرایمري فنکشن تکثري سیستم هغه اساسي وظیفه یا اول وظیفه دا ده چې تر څو د مختلفو انواعو هغه نسل پاتې سي. مثال د خبرې موږ تاسو وایو چې د انسانانو نسل د آدم علیه السلام سره شروع شوی تر اوسه پورې چې لري دوام لري. دا هغه نسل چې بقا پیدا کوي 100 کاله بعد موږ تاسو نه بیا په موږ تاسو پر ځای باندې موږ تاسو مسیحان کړوسیان نور خلک نه. نو دا د تکثري سیستم برکت دی چې تر څو تکثري سیستم د برکته نوې نسل چې سي جوړ سي او هغه بقا پاتې کی او پاتې سي. ټول انواع د واز انسانان نباتات مثال خبرې د رقم حیوانات مثال خبرې مرغان ټوله دی وظیفه وه. نو موږ تاسو ته هم ویل تکثري سیستم په دوه برخو باندې دی، دوه رقم غړي لري، یو د نارینه دی بل ښځینه دی. زموږ تاسو تیر درس چې و دوهم لکچر هغه د فیمیل اړوند و هغه مو ویلی، نن موږ تاسو درس دی هغه د میل اړوند دی. موږ تاسو په دې باندې خیره بحث کوو. ښه، اول برخه یا اول پارت چې دی د نارینه تکثري سیستم هغه چې دی هغه سکروټوم دی. سکروټوم خپله څه شی دی؟ سکروټوم خپله دا یو پوست دی یا د پوست کڅوړې ته ویل کیږي. د پوست خاص کڅوړې دي چې هغه په هغه کې دوه دانې خصیې موجود دي یا شتون لري. دغه پوست دی تقریبا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی، یعنې دوې کڅوړې جوړوي دا پوست چې په هغه کې دوې خصیې قرار لري. د خصیو ترڅنګ ورسره یو بله برخه هم قرار لري چې مخکې بیا وروسته بحث پر کوو، اپیډایډمس یا بربخ چې ورته ویل کیږي، چې په دې کې بیا سپرم چې کوم مخ جوړ سي دلته راځي بیا پخیږي د دوه څخه د درو هفتو پورې دلته وخت تیری. نو سکروټوم په لټ چې دی دا پوست دی، د پوست د کڅوړې دي دوی چې په هغه کې خصیې قرار لري سکروټوم ویل کیږي. سکروټوم یو بل وظیفه ده هم ده چې کوم وخت مثال خبرې دوبي یا د باندې مثال خبرې حرارت ډیری د استرخاء کوي، د وجود څخه خصیې ډیرې کوي تر څو حرارت ډیر نسی او سپرم جوړښت خراب نسی یا متاثر نسی. برعکس کچېرې بیا مثال خبرې ژمی، مثال خبرې حرارت باندې یخ، مثال خبرې بیا د تقلص کوي کنټراکشن کوي، تقلص یې وکړي بیا دا سکروټوم یا پوښ چې د خصیې نږدې کوي وجود تر څو د باندې حرارت هغه حرارت چې دی هغه سپرم متاثر نه کړي او د وجود تودوخه څخه سپرم شي واخلي ګټه واخلي. نو دا هم یو بل خاصه وظیفه ده چې سکروټوم په دوبي او په ژمي کې د سپرم جوړېدل چشکی مثال خبرې برابري یا لار ورته هواري او یا نه پرېږدي چې د باندې حرارت ګرموالی یا یخوالی په سپرم باندې ولري تاثیر ولري. بل راځو موږ تاسې خصیې وایو، ټیسټس وایو. خصیې ټیسټس دا خپله بیضوي شکل لري چې خپله په سکروټوم یا په دغه پوښ چې موږ تاسو ویلي په دې کې قرار لري، موقعیت لري، صحیح دی، او دوې دانې دي او هر خصیه چې ده هغه په داخل کې تقریبا تر 2500 پورې لوبیولز لري یا لوبیولونه لري چې په هغه باندې ویشل شوي دي. صحیح شو؟ دلته تاسې دغه عکس کې وینئ، دغه ته موږ تاسې یو لوبیول وایو دغه ته. صحیح شو؟ دا یو لوبیول شو.
اندار کم تقریبا 2.5 دانې په خاصي کې شته، خاصیو کې شته. دغه لوبیولونه بیا په داخل کې خپل نور ټیوبونه لري، خاص چې لري ټیوبونه لري چې هغه ته بیا سیمینیفیرس ټیوبول ویل کېږي. سیمینیفیرس ټیوبول بیا هغه ځای دی چیرې چې سپرم جوړیږي. بیا ورته ګوري خاصیه موږ تاسو وایو چې دا یو بیضوي شکل لري چې په سکروټوم یې په دا پوه شو چې موقعیت لري او تقریبا خاصي چې دي موږ وایو چې دی په 2.5 لوبیول باندې شوي تقسیم شوي دي او هغه په داخل کې تاو شوي یا پیچ شوي ورته یا پیچ شوي تاو شوي سیمینیفیرس ټیوبونه لري، تاسو پیپونه لري په داخل کې چې دغه پیپونه کې بیا موږ تاسو وایو چې سپرم جوړیږي. دا هغه ځای چې سپرم جوړیږي. چارته ویله چې سپرم په خاصیو کې چیرې جوړیږي، تاسو ورته وایاست چې په سیمینیفیرس ټیوبولو کې جوړیږي. صحیح. او بیا چې کوم وخت سپرم جوړ سي دی لا کار نشي کولی، کار سرته نشي رسولی. بیا د لپاره چې هغه میچور سي، ښه بالغ سي، کار سرته ورسي او یو څه وخت ذخیره سي، نو بیا دا سپرم راځي په یو بل ساحه کې ځای پر ځای کېږي چې هغه ته ویل کېږي اپیډایډمس یا بربخ. دلته ورته ګورئ دا عکس ده، په دې عکس کې تاسو وینئ دغه ساحه، دغه لوړه د سپرم پر سر باندې چې ده، دغه ساحه، دغه سپرم نه بخښه کوئ، د خصیو پر سر باندې چې ده، دغه ساحه ټوله دغه برخه ته ویل کېږي اپیډایډمس، بربخ. صحیح شو؟ بربخ یا اپیډایډمس ته ویل کېږي. نو په دغه بربخ کې چې کوم سپرم جوړ سوله، دلته په سیمینیفیرس ټیوبولو کې دغه لیبلونه چې دي، پیپونه چې دي، په دغه پیپو کې چې کوم وخت سپرم جوړ سي را انتقالیږي چې راځي دغه اپیډایډمس یا بربخ ته راپورته کېږي. په دغه بربخ کې چې تقریبا دا 14 تر 20 فیټه پورې چې لري اوږدوالی لري، صحیح، چې سره خلاصه کې تقریبا 14 تر 20 فیټه پورې دا اوږدوالی لري. په دغه بربخ کې تقریبا په ځینې کتابونو کې 14 وایي، په ځینې کې تر 21 پورې وایي. 14 تر 21 پورې یا 2 هفتې تر 3 هفتو پورې سپرم دلته تیریږي تر څو سپرم چې سي میچور سي. میچور معنی بالغه سي. صحیح شو؟ سپرم چې سي میچور سي او تر دغه 2 هفتې یا 3 هفتې پورې چې سپرم سټور دلته چې سي ذخیره سي سپرم. یعنی بربخت یا اپیډایډمس چې ورته ویله دا په خصیو کې هغه برخه ده چې د خصیو پر سر یا اړخو باندې موقعیت لري. دا د رګونو یو مجموعه ده چې تقریبا سره خلاصه کې اوږدوالی 14 تر 20 فیټه پورې اوږدیږي. په دې کې سپرم د 14 څخه تر 21 ورځو پورې او یا د 2 هفتو څخه تر 3 هفتو پورې ذخیره کیږي او پخیږي. که چیرې سپرم دلته ذخیره نه سي یا دلته پاخه نه سي، وخت تېر نه کړي، سپرم فعالیت نه سي کولی، دلته د فعالیت وړ ګرځي. او بیا وروسته تر څو چې مخته راځي سپرم تقریبا چې دی جوړیږي او پخیږي مکمل وخت تقریبا دی وایي تر 1 ورځو پورې دی وخت نیسي. یعنې سپرم چې جوړیږي، پخیږي، بالغ کیږي، تر 1 ورځې پورې چې شي وخت نیسي. ده مخکې درسو کې به انشاءالله بحث پر کوو. ښه، راځو سپرم چې دی دا خصیې خو موږ ویل چې سپرم جوړوي، صحیح دی، او خصیې خپله موږ ویل چې په سکروټوم کې موقعیت لري. نو سپرم چې دی، سپرم خپله د نارینه جرم سیل ورته ویل کېږي. موږ تاسو په جنټیک کې ویلی دی جرم سیل، او یا خپله دې ته خپله سیکس سیل هم ویل کېږي. صحیح دی. دا د نارینه جنسي حجره ده، ښځه هغې اووم دی، نارینه هغې سپرم دی. او موږ تاسې وایو چې دا جنسي حجره چې ده څو کروموزومونه لري؟ 23 کروموزومونه لري. 23 دانې چې 23 په سپرم کې دي او 23 بیا چیرې په اووم کې چې دواړه سره یو ځای څو ځینې جوړېږي؟ 46 دانې ځینې جوړېږي، بیا به یو ځایګوټ ځینې جوړ سي التهاب وکړي. نو سپرم چې دی کوم برخې سپرم لري؟ موږ تاسو ویل چې دا جنسي حجره ده. سپرم یو هیډ لري، سر، بل میډل پارت منځ لري او بل ټیل یا چې لري لکۍ لري. ته ګورئ دا عکس کې سپرم تاسو وینئ دلته دا هیډ دی یا سر دی، صحیح شو؟ بیا وروسته دا میډ پارت دی، منځنۍ برخه ده، او په اخره کې وروسته لکۍ تاسو وینئ، دا یا لکۍ ټوله، صحیح دی. نو درې مهم برخې لري. هیډ چې دی دا خپله سربیره یو پوښ لري چې هغه ته اکروزوم ویل کېږي. د خیر مخکې درسو کې بحث پر کوو انشاءالله. اکروزوم خپله یو خاص پوښ دی چې سربیره نه چې پوښ وي دغه د سپرم سر پوښ وي. دلته عکس کې وګورئ، دلته د اکروزوم یا د سپرم دغه سر دلته شته، دا سر چې دی اوښتی د سر دغه سربیره پوښ تاسې وینئ، دغه پوښ ته یې خپله اکروزوم ویل کېږي. صحیح دی. اکروزوم د سپرم خپله پوښ ته ویل کېږي. ښه، بل په دغه اکروزوم کې موږ تاسې وایو چې خاص انزایمونه شته. اکروزوم کې خاص انزایمونه شته. موږ بیا وروسته د خیره چې القا باندې بحث کوو. کوم وخت چې سپرم راسي د ښځینه
تکثري سیستم هم ته راسي. کوم وخت چې دا سپرم اوم ته ځان رسي تقریبا 8 پورې دا چیرې تیری د ښځینه پر هم کې تیری یو واري چې ورې د اکروزومر ریاکشن به اخر بحث وکړو هغه د پوش سره استکیږي او بیا دغه انزایمونه راځي تخمه سوری کوي او سپرم ته داخلي شي دغه سر پوش چې د انزایمونه چې لري د انزایمو برکت دا دی چې کوم وخت تخمه ته سپرم راورسیږي دغه انزایمو په مرسته باندې تخمه د چکی سوری کوي او ته داخلي شي کومه سره کوي اثر کې چې کوم دغه دي انزایمونه دي هغه چکی پینټریټ وا معنا چکی تخمه سوری کوي صحیح او تر څو خپل جنټیکي مواد چکی داخل کې ورته په اثر کې جنټیکي مواد یعنی د کروموزومونه چې دي په اثر کې قرار لري درویش کروموزومونه بیا هغه داخلي و ومته درویش خپل په وم کې دي او درویش په سپرم څخه چې وته رابسه ټول سو کې شپږسلويش عمل یو ځای ګور یو حجره بزین جوړ شي میډل پارت یا منځنۍ برخه چې ده د سپرم منځنۍ برخه د خپل انرژي ورته برابرې او ریماتوکانډریا قرار لري دا انرژي ورته برابرې صحیح سو د منځنۍ برخه چې ده د تاسو مایټوکانډریا لري دا انرژي ورته برابرې سپرم ته تر څو سپرم چې وکړي حرکت وکړي او مخ ته ولاړ شي حرکت څنګه کوي سپرم د لکۍ یا ټیل په مرسته باندې سپرم چې کوي حرکت کوي د خپل فلاجیلم په نامه هم یادېږي انرژي د مایټوکانډریا څخه ترلاسه کوي او د ټیل یا لکۍ په واسطه باندې چې کوي د حرکت کوي او خپل ځان مخ ته بیایي موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې و تخمه هغه حرکت نشي کولی لیکن سپرم چې دی هغه موټیلیټي لري یا موټایل دی حرکت کولی شي او د خپل انرژي چې کوي د مایټوکانډریا څخه ترلاسه کوي بل مهمه خبره چې ده بل مهمه خبره ده په سپرم کې چې موږ تاسو وایو دغه درویشت کروموزومونه قرار لري په درویشت کروموزومونه کې دغه دوه خو جسمي دي موږ جنټیک هم ویلي هغه جسمي دي هغه یو چې دی هغه به یا ایکس یا به وای ان نرنه کولای شي نرنه سپرم چې یا ایکس انتقال کی او یا هم وای انتقال کی که چیز نرنه سپرم ایکس انتقال کی دا په دې معنی چې کوم اولاد جوړیږي هغه به ښځینه هغه چې د نرنه سپرم وای انتقال کی دا په دې معنی چې کوم اولاد جوړیږي هغه به نارینه نو خبره په تخمه کې ده تخمه خو موږ تاسو ویلې وای چې تخمه ټول عمر چې لري یوازې ایکس لري په تخمه کې بل کروموزوم نشته نو موږ تاسو خارج ځینې وخت فکر کوي چې دا جنسیت په د ښځې پورې اړه لري نه وای دا ښځه نارینه اولاد نشي پیدا کولی خو البته موږ دلته پوهیږو چې دا جنسیت په ښځه پورې هېڅ اړه نه لري ښځه یوازې یو ایکس انتقالوي جنسیت ټاکل په نارینه پورې اړه لري صحیح شو چې نارینه ایکس کروموزوم انتقالوي که وای کروموزوم په سپرم کې انتقالوي صحیح شو نو نارینه سپرم موږ تاسو وایي چې دا ډېر تاثیر کولی شي پر چی باندې د کوچني پر جنسیت باندې انفلوئنس د بیبیز سیکس د کوچني پر جنسیت باندې نارینه سپرم ډېر تاثیر لري راځو بل موږ تاسو وایو وازو ډیفرنس او سیمینل ویزیکل دا چې دي دا چې ویل کیږي کوم برخه ویل کیږي موږ تاسو خاصیه ویل د خاصیه پوش مو ویل دغه اپیډیمس مو ویل چې سپرم پخېږي دغه موږ د خاصیه ده صحیح سو دا ورسته لوړ پر سر باندې دا نازک برخه تاسو وینئ دغه د کامې په رقم ته اپیډیمس ویل کیږي اپیډیمس ویل کیږي دا اپیډیمس چې تل خلاصيږي بیا پیپ شروع کیږي دا پیپ ته موږ تاسو یو نوم کارو ډاکټس ډیفرنس او یا په ځینې کتابونو کې ورته وایي وازو ډیفرنس دواړه یو معنا ورکوي تاسو ډاکټس ډیفرنس یا وازو ډیفرنس ورته ویل کیږي شاوس دا پیپ دلته شروع کیږي بیا تاسو راځي سره راپورته کیږي ور راځي تر دا کسونه پورې تر داغه کسونه پورې دا پیپ ټول ته وازو ډیفرنس ویل کیږي دا کسونه ته به بل نوم کاریږي چې هغه ته وایي سیمینل ویزیکل صحیح سو اوس به ورسته مختلف وایو نو وازو ډیفرنس موږ دا چې دی وازو ډیفرنس دا بل شي نه دی دا خپل یو ماسکولر ټیوب دی یو عضلاتي پیپ دی صحیح سو چې وظیفه یې د حالت تر څو ترانسپورټینګ سپرم انتقال کې د اپیډیمس یا بربخ څخه واخلي او را انتقال کې چیرې راوړي وسمینل ویزیکل ته راوړي صحیح سو بیا ورته ګوري د خاصیو سره ورسته موږ چې اپیډیمس یا بربخت دلته سپرم ذخیره کیږي څوارلس تر یویشت ورځې پورې چې پاخه بیا پیپ شروع کیږي دا پیپ چې دی دا وازو ډیفرنس دی دا یو عضلاتي پیپ دی تر څو دغه د بربخ یا اپیډیمس څخه سپرم واخره انتقال کې چیرې راوړي دغه سمینل ویزیکل ته را انتقال کی دته وازو ډیفرنس ویل کیږي سمینل ویزیکل به چې دی سمینل ویزیکل لا خاص کسونه ده صحیح سو چې سپرم یو څو مرده دی ذخیره کوي او بل produce a slightly alkaline fluid بل د سپرم سره ځینې مایعات یو ځای کوي صحیح سو کوم مایعات الکلي مایعات سپرم چې کوم مخ راوز د باندې دغه بولي لاره کې موږ وایو چې عموما خو انسان د لارې څخه ادرار خارجي نو د لاره چې اسیډیټي نو بیا تر څو دغه الکلي مواد چې کوي دغه لاره ورته الکلي کوي یا مثال د خبرې نه پرېږدي چې سپرم چې سي له منځه ولاړ سي یا تخریب سي دې کومک یې همکاري ورسره کوي تر څو چې هغه انتقالېږي
چې دا الکلي مواد د سپرم د مایعاتو یو خاصه برخه ده خپله صحیح شو، یعنی پارت اف د سیمن خپله مني مواد ته ویل کیږي، دا د هغو یو خاصه برخه ده صحیح شو. او بل یعنی موږ تاسو مخکې هم ویل چې اریترا چې د بولي لاره چې ده دا یو څه اسیډیټي لري، تیزابیت لري، نو بیا دا الکلي چشکي همکاري ورسره کوي تر څو هغه چشکي له منځه یوسي. نو موږ تاسو سیمن واز ډیفرنس ویلی یا د ډیفرنس هم ورته ویل کیږي. دا پیپ مو ویلی چې دا د اپیډیمس څخه شروع کیږي بیا ته سیمینل ویزیکل پورې قرار لري، او سیمینل ویزیکل مو ویلی چې دا بیا خاصه کسونه دي چې سپرم ذخیره کوي څه وخت لپاره او سپرم ته الکلي مواد چشکي ور اضافه کوي. راځو بل موږ تاسو پروستات وایو او کاپر ګلینډز وایو، دا دواړه غدوات دي. مخکې هم موږ تاسو ویل چې پرایمري غړي دي، بل سیکنډري غړي دي، او بل خاص ګلینډز دي. په ګلینډز کې په نارینه‌وو کې پروستات ډېر مهم غده ده، او همدارنګه کاپر ګلینډ ډېره مهمه غده ده. اول راځو پروستات ګلینډ ته راځو. پروستات ګلینډ دا څه ده؟ دا ګلینډ که چیرې موږ تاسو وګورو دلته راسئ، دغه د بلډري یا د مثانې په خوله کې دغه چې تاسو وینئ دغه درز چې لري، دغه چاک چې درز چې لري دغه ته پروستات ګلینډ ویل کیږي صحیح شو. زه به دا رنګ معذور واړوم، رنګ سپین بیا کوم درته ښه ته وګورئ دغه پروستات ګلینډ دی، دا د مثانه مثانه ده، بلډر یا مثانه د مثانې په خوله کې دلته پروستات غده ده، په دا منځ کې بولي لاره تېره سوې ده چې هغه یې لارې خارجي صحیح شو. نو دغه پروستات ګلینډ دی خاص خو دا ده چې دا هم ځینې الکلي مواد څه کوي افرازي ورته سپرم سره یو ځای کوي صحیح شو. ځینې الکلي مواد څه کوي افرازي سپرم سره یو ځای کوي، دا هم د سپرم یو خاصه برخه جوړي. او کپر ګلینډ چې بیا دی دا بیا چیرې ده؟ دا بیا خاص دوه جوړې غدوات دي. دلته وګورئ دغه ژاړې چې تاسې وینئ د پروستات څخه لاندې دغه ژاړه غده چې تاسې وینئ دا د کامې په رقم هیڅو دې ته ویل کېږي کاپر ګلینډ. کاپر ګلینډ چې بیا دی دا بیا خاص دا ده چې دا هم ځینې مواد افرازي مخاط افرازي همدارنګه الکلي مواد افرازي دی بیا دې مخ چې سپرم راووځي دا مواد افرازي ژوي یوريثرا یا بولي مجرا یا بولي لار ټول چشکي غوړوي تاسو لار ورته شوي کوي ورته تر څو سپرم اسانه انتقال سي د یوه او بل هغه اسیډیټي او مثال تیزابیت چې سي د منځه ولاړ سي لار ورته وسا کوي مثال خبره د ایجاکولیشن تر مخه یې کو دي مخ چې سپرم راووځي اول دی افرازي لار ورته غوړي ورته لبریکینټ کوي بیا ورته سپرم چشکي د باندې راوځي ښه. بل موږ تاسو راځو یو بل عضو نرنه په تکثري سیستم کې وایي چې هغه ته پینس ویل کیږي. پینس یا ذکر چې موږ تاسو ورته وایو دا هم د نارینه تکثري سیستم خاصه برخه ده صحیح شو چې په دې کې موږ تاسو یوریترا قرار لري. یوریترا معنی بولي لار دا قرار لري چې دا خپل د مثانې څخه شروع کیږي، مثانه بلډر څخه شروع کیږي او بیا راځي تر میاټس پورې. میاټس معنی د ذکر د خولې ته میاټس ویل کیږي، د باندې سره تماس کې د خولې ته میاټس ویل کیږي. نو د مثانې څخه شروع کیږي دا مثانه د شاوس او بیا راځي تر ذکر تر خولې پورې یا میاټس پورې دا اوږدوالی لري د نارینه پینس یا یورترا. بل موږ تاسو وایو د نارینه د پینس د شاوخوا ډېر د وینې رګونه لري یا د وینې د رګونو څخه ډېر غني دي. دغه رګونه چې دي کوم وخت چې ایجاکولیشن وخت رامنځته کیږي په دې وخت کې دا چشکي اریکشن کوي معنا کلکیږي صحیح شو. دغه اریکشن د وینې د جریان په واسطه باندې رامنځته کیږي. کوم وخت چې د نارینه ذکر غټیږي یا اریکشن کوي دا اریکشن د وینې د جریان په واسطه رامنځته کیږي د وینې جریان ډیریږي چې هغه ډیر سو نو هغه دی چې نارینه ذکر اریکشن کوي او آماده کیږي و انټرکورس آماده کیږي ذکر صحیح شو. بل فورسکین دی. فورسکین خپل د نارینه ذکر د سر پوست ته ویل کیږي چې دا کوم وخت نارینه موږ تاسو وایو چې پیدا سي نو موږ تاسو وایو چې سنت وي نه یا مثال کوچنیواله کې سنت موږ تاسو یا په هم په اسلام کې هم په ځینو نور مذاهبو کې چې شکیږي نارینه سنت موږ تاسو دغه سنت ول ته موږ تاسو وایو چې دا سرکمسایزډ یا سرکمسیژن چې ته ویل کیږي دغه پوست فورسکین ویل کیږي دا سر پوست چې استکیږي پرې کوي صحیح شو دغه ته فورسکین ویل کیږي. دا د خپل په ځینو مذهبونو کې او یا په ځینې وخت چې څوک مثال کوم مذهب کې نه کافران دوی هم ځینې وخت د هایجین لپاره د صفایي په خاطر باندې دوی هم سنت دغه سرکمسیژن کوي دا ایسته کوي او په ځینې مذهبونو کې لکه اسلام مثال خبرې یا نور مذهبونو کې دا شی اتمی دی باید وسي نه ترسره شي.
نو فورس کین بل شي نه دی، دا خپل یو پوسټ دی کوم چې د فitness ذکر سرچ کی پوښي صحیح چې په دغه ساحه کې نرو انډینګز د اعصابو نهایتونه ډیر زیات دي، دغه ساحه ډیر حساسه ده، د اعصاب رشتې ته بیخي ډیرې دي صحیح ښه مخته ځو. نو زموږ تاسو درس د غونډې و ریفرنس د خیر سره شریکوم ان شاء الله، لانګ مین کتاب دی، که څه هم دغه دوهم درس او دریم درس په کتاب کې نشته، نو درسونه به ان شاء الله ستا کولای شئ، او دوه درسونه تاسو د ویډیو څخه او د لیکچر څخه یې زده کوئ. نو ښه شپه ولرئ، الله مو مل څخه چې کوم سوال پوښتنه لرئ کولای شئ.